تازه او په زړه پورې خبر بالاخره پر افغان خاوره د پاکستان د تیری په مقابل کې د افغانستان د یو لوړ رتبه چارواکي له لوري غږ اوچت کړل شو دا چې دوستم څنګه پاکستان ته اختر ورکړی دی او څنګه یې د پاکستان څخه د غچ اخیستلو خبرداری ورکړی دی دا ټول معلومات سره په همدې ویډیو کې وګورئ درنو کتونکو السلام علیکم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوی راغلي یاست نو د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوې ده وایي افغانستان تر ډیورنډ کرښې پورې محدود نه دی بلکې تر اسلام آباد پورې د افغانستان خاوره ده مارشال دوستم دغه خبره وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پوځ پر سپین بولدک د درنو وسلو بریدونه وکړل او یو شمېر ملکیان یې ووژل او وروسته بیا د افغانستان پر خاوره د کونړ په ولایت کې او همدارنګه د زابل او کندهار ولایتونو کې هم د ډیورنډ کرښې د څیرمه د خلکو پر ځورولو او همدارنګه د تاسیساتو په جوړولو لاس پورې کړ مارشال دوستم خپلو یو شمېر پلویانو ته په خبرو کې وویل پاکستان د دې حملې په خاطر د غاښ ماتونکي ځواب مستحق دی د زیاته کړه ټول ملت که هغه پښتون دی یا هزاره دی ازبک دی که تاجک دی او همدارنګه د شمال څخه دی او که د جنوب څخه دی ټول باید د دغه ناوړه دښمن په وړاندې راپورته شي او موږ باید دوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو مارشال دوستم همدارز وویل له ډیورنډ ورهاخوا له پېښوره تر اسلام آباده پورې د افغانستان د خاورې برخې دي موږ د پاکستان له یرغل سره مخامخ یو نو راځئ چې په وړاندې یې ودرېږو مارشال دوستم په یوه ډیره جاذبانه انداز سره دغه خبره وکړه هغه وویل هره ورځ وژل کیږو نو ښه دا ده چې ټول په یو وار سره ووژل شو دوستم له پاکستان سره د ډیپلوماټیک اړیکو د شلولو غوښتنه هم وکړه په دې وروستیو کې پاکستان د ډیورنډ په ارضي کرښې ته څیرمه د افغانستان پر خاوره زیات تیري کړي دي د افغانستان خلک یې زورولي دي او ان وژلي دي همدارنګه د افغانستان په خاوره یې تاسیسات جوړ کړي دي او اوس تازه یې د کونړ ولایت د ناړۍ په ولسوالۍ کې د کلیو په منځ کې اغزان تار تیر کړی دی چې ځینې کلي یې په دوو برخو ویشلي دي او د کونړ د سیند تر غاړو یې ځان را رسولی دی تر څو چې د کونړ سیند اوبه خپل ځان لپاره مهاري کړي خوست پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار او زابل هغه ولایتونه دي چې هر وخت د پاکستان له تیري سره مخامخ کیږي او د افغان خاورې نیول او همدارنګه د افغان ولسونو د ځورولو باعث کیږي